دوستانو سلامونه. نن په جیمیل کې یو څو سیټینګو په اړه در سره معلومات شریکوم. هغه لپاره به تاسې جیمیل ته لاړ شئ. جیمیل ته چې لاړئ په دغه درې خانو به کلیک وکړئ او بیا به په سیټینګز نه وروسته به بیا په جنرال سیټینګز باندې کلیک وکړئ. لاندې به دلته راشئ اکشن کنفرمیشنز، دغه وروستی اپشن چې تاسې وینئ اکشن کنفرمیشنز کنفرم بیفور ډیلیټینګ، دغه اپشن ګوري تاسې فعلا غیر فعاله ده یا ټیک مارک پرې نه دی شوی. نو د دې اپشن څه ګټه ده؟ کله چې تاسې دغه اپشن فعالوئ یا انیبل کوئ نو دې سره کله هم چې تاسې یو میل ډیلیټوئ یو نه ډیر، نو دا به تاسې نه پوښتنه کوي، مستقیمه به نه اخلي یا به ډایرکټ نه ډیلیټیږي. که دا اپشن تاسې غیر فعالوئ نو هغه به مستقیمه کله چې تاسې په ډیلیټ باندې کلیک کوئ ډیلیټیږي به، او کله چې دغه تاسې فعالوئ یا ټیک مارک کوئ لکه ما چې سره ټیک مارک نو تاسې نه به هرومرو یا حتما پوښتنه کوي چې آیا تاسې غواړئ دا ډیلیټ شي. دې نه لاندې کوم اپشن چې د دوهم کنفرم بیفور ارکایوینګ، دا اپشن چې کله تاسې انیبل کوئ یا فعالوئ د دې دا ګټه ده کله هم چې تاسې یو میل ارکایو کوئ یا ارشیف کوئ هم به له تاسې څخه پوښتنه کوي، یعنی چې تاسې یې ارکایو کوئ یا نه کوئ ارشیف کوئ. نو دا دوم اپشن او ترڅنګ دریم یا وروستی اپشن کنفرم بیفور سینډینګ، دا اپشن چې کله تاسې فعالوئ نو کله هم چې تاسې چاته میل کوئ نو دغه تاسې نه به پوښتنه کوي چې یعنې دا تاسې لیږئ یا نه لیږئ. نو حتما نو دا د نن ورځې معلومات په دې له چې خوښ شوي وي، که خوښ شوي وي در سره ویډیو لایک کړئ، نظر یا پوښتنه چې لرئ له موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. نو تر بل ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.